اباسین یوسفزای سره. ډېره مننه، خوشحاله شئ، الله مو ښه لره. ټول اول خو زه د عاقب نادوم چې دومره ښایسته ملګرو شاعرانو سره زما ملاقات وکړو، دومره ښکلي ځای ته راغلو. مننه، شکریه. بس څه داسې مات مټ شعرونه به درته ووایم. زما پښتون شاعر بیدار دی. زما پښتون شاعر بیدار دی. د دې د قافیې چې دی داسې محمل ټکی پکې مې یو دی، جی خوند پیدا کولو لپاره پکې محمل صحیح ټکی. ټیک. زما پښتون شاعر بیدار دی، داسې لک څک دی. زما پښتون شاعر بیدار دی، داسې لک څک دی. توره تیاره ده خو اسمان د ستورو ډک ډک دی. ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. زما پښتون شاعر بیدار دی، داسې لک څک دی. توره تیاره ده خو اسمان د ستورو ډک پک دی. ډېر ښه دی سره. او نه یې لباس خپل دی، نه شکل، نه یې ژبه خپله. نه یې لباس خپل دی، نه شکل، نه یې ژبه خپله. د نوي کل زلمی د خپل ولس نه ورک پرک دی. ډېر ډېر. نه یې لباس خپل دی، نه شکل، نه یې ژبه خپله. د نوي کل زلمی د خپل ولس نه ورک پرک دی. ډېر ښه. مننه. او جانان راغلی شپه یې کړې ده او بېرته تللی. جانان راغلی شپه یې کړې ده او بېرته تللی. زه خبر نه شو به دا زړه مې داسې ډک پټ. جانان راغلی شپه یې کړې ده او بېرته تللی. زه خبر نه شو به دا زړه مې داسې ډک پټ دی. ډېر او مننه. د دې کسانو خو بېګا په دې جومات کې شپه وه. په دې قصه کې په مولا صاحب باندې شک مه کوئ. ډېر ښه، ډېر ښه. د دې کسانو خو بېګا په دې جومات کې شپه وه. په دې قصه کې په مولا صاحب باندې شک مه کوئ. او نور د اوبو په شانې نرم دی، بې شانه نرم. نور د اوبو په شانې نرم دی، بې شانه نرم. په حوصله پښتون د کاڼي غوندې کلک دی. ډېر ډېر. نور د اوبو په شانې نرم دی، بې شانه نرم. په حوصله پښتون د کاڼي غوندې کلک ډېر. او دا خو رښتیا د بوډاتوب ورځې راغلې په ما. دا خو رښتیا د بوډاتوب ورځې راغلې په ما. ما وی که دا مې په دې املا کې هسې څک مه خو رښتیا د بوډاتوب ورځې راغلې په ما. ما وی که دا مې په دې املا کې هسې څک مه او په اباسین کې خو رازونه د اسمان ښکاره شول. په اباسین کې خو رازونه د اسمان ښکاره شول. عالم حیران ګوته په خوله دی داسې اک پک. ډېر ډېر.